الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیسه پر خبر رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم پیرلس یا سوارلس ورځې شدید ناجوړه او مریض شو. بار جمعه ته متلان شو سوار یو منځره لپاره چې هغه لپاره بار وتلو. یو ورځ د خپل کوټې دا پرده خلاص کړه ولري کړه چې ګوري ملګری په جماعت باندې ولاړو نو ډیر انتهازیت خوشاله شو. ابو بکر چې بیراده دا و چې ورسته شي، لیکن اشاره وکړه چې خپل ځای باندې ودرېږي، زبر درته نشم. وختن لم بیراغه شهید الله نبی ته خو کښوي به دغه ورسته بر فاطمه الزهرا سره خبر وکړه. فاطمه رضی الله عنها رسول الله لور او ورسته بر سیرت کې بیرې مستقل سره ذکر شي چې کوم زنانه د کوم منقبت والا. اول کې د فاطمه جړه دغه ورسته برغه خندا. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې هغه وخت کې موږ له آلونه کې خو چې کله رسول الله وفات شو نبی ویلې چې مال ویلې لوري زه د دنیا نه زمان و می جړل او زما په خاندان کې باول زما به سراجي په دې می وخاندل او ته به د جنت د ټول بیبيانو سردارې. ډېر بهترین وصیتونه وکړل د حسن حسین عام زنانو مبارک اعتصام له قران او سنت. د دې نور څخه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله تکلیف دومره ګرځيږي چې زما په دې غي کې دا پروتو. عبدالرحمن ابن عوف راغی د مسواک په طرف باندې رسول الله ميلان او به زما د خوانه غلره مسواک جوړېدل او سخت حالت په باندې راتل چې لا اله الا الله ان للموت سکرات وبره خصلو به خپل شوندو او تندي باندې دغه کې خودل. دین ورسره به جبرئیل علیه السلام به د کوټې لړغلو د ملک الموت راتل او دا خبره کول چې رسول الله پاتې کېږي او کله الله خپل ورځي نو هغه جبرئیل له وکاته وی جبرئیل ورته اشاره وکړه د الله نبی لکه څنګه چې د ملګری پتا خوشاليږي نو ستاسو ملاقات د الله ډېر خوشاليږي. ځکه زموږ د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه و او دا خبره به کوله چې اللهم رفیق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني، الله مال بخنه وکا ما باندې رحم وکا. قیامت کې مدن بیا او د قشان درشتو صالحین سره راجمه کا به رسول الله وفات. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې بزام باندې پوه نه شوم د بل کوټه لاړم د نور زنانو سره د جړه صورت حال وځما شروع شو. به ورسره ارمان کوي چې کاش د خپل روم اوګت کړي وي او رسول الله په دې باندې خودل به داخل راغلي وي. عباس به د مرګ باندې پویو. علي شیب له ویل چې دا سړی وفات کیږي. ذکر عبد المطلب زامن چې کله وفات کیږي دغه په دې مخ باندې یو ناشنا کیفیت او حالت راځي. مسجد نبوي کې او کوڅو کې شاوخوا د اوازه لګیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا نه داغه رخصتي. د عثمان ابن عفان وسوسه لګیدل. د عمر رضی الله عنه دماغ دې مرتبه لړاتل چې د رسول الله د مرګ نه قسم ته انکار چې دا موږ نه منو بلکې دا یو سکته ده. د فاطمه بازي شیرونه د صفیه او بعض صحابه په مجلس کې جړل او بعض د ارمان کول چې دشت لوتی وي او اغیزه کې مډې یو ناشنا کیفیت باندې جړه کړی وي. ځکه جړې لوی انسان لاړو. سون حلقه کې د ابوبکر شه بوشیدل تقریبا د مدینه منورې د درې ملوړان دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې څوک بشولېګل هغه چې بیراغه د رسول الله د خزي د غریب بیبي عائشه رضی الله عنها اجازه طلب کړه. سلام واچو وې د کوټه کې د شکل ورغه صدرې ته اوچت کې د سترګو منځ کې خپل کې او ویلي زما مور پلار سره قربان یا رسول الله ته دنیا کې چې کله ژوند دی او کوم مزیدار خوشبوئی دی کوله اقشن وسم ده یو مرد باندې الله راوسو بس. به د عمر رضی الله عنه قال له او د ابوبکر شپ دا خبره کول چې من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات. یو نشه حالت ملګرو راتله. د بلال شپ نه دا مطالبه کول چې د اذانو کا هغه انکار وکي حتی در دې جوړي سبه مهاجر شویم دی لاړ د شام لا مدینه باندې ګرانه تمامي کی. د عمر شپ وخت کې به ورس راغی او برته لاړ خو شام کې وفات شو. انصار باندې شکل افاقره له جوړواله نو خپل مابین کې ویل چې امر ټاکل پکار دی. عویم او معن ابن غدی عدی په نامه باندې یو صحابه د ابوبکر شپ خپل راغله. ابوبکر رضی الله عنه عمر شپ او سید ابن حذیره او دقشن ابو عبیده ابن جراح د بنو عبد الاشحل خپل لاړو چې بلګرو امر ټاکی. هغه چې بیرغه د سال می عبادت سره ډیرو خبر وکړه. سعد شپ خبر وکړه دغه نو ابو بکر شپ وکړه به عمر شپ وکړه. عمر رضی الله عنه به تاکید وکي بشیر بن سعد سره بیعت وکي. عمر بیعت وکي. ملګرو ټول بیعت وکي. ابو بکر شپ ناشنا خطاب وکي
د الله حمد ویلې په غبرې ثنا ویلې ویلې کچرته مې بدی کوله نو ما به منع کوي او کنيږي مې کوله زما ته عید وکوي ما تاسو له صدق باندې راته کړې رښتې مې راوړې دي دروغ نه وایم د ظالم کومک منع کوم او د مظلوم دفاع وکوم د جهاد مبارک موضوع ذکر کړه او د فحشاء رد وکي او د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل مسله به برابرېدل چې څوک ورګي او څنګه وکي وکم کیفیت جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د دنیا نه رخصت شو تقریبا سلور ورځې د پاسه درش په د کال دغه مبارک عمر هجری شمسی له جوړه نه یوش پته زګری کلونی کې لږ زره جداواله راځي په دې کې سلويخ کله رسول الله د نبوت نمخ کې ژوند دو درش کله به دغه نبوت مسله را لشي ډیر لس کله مکه کې او لس کله مدینه منوره کې مکه کې د رسول الله ناشنا ژوند د تکلیف نډک د ملګرو تکلیف او د تکلیف دشمنانو سخت خبره او هجرتونه او مدینه منوره کې به سخت جهادونه او انقلابات او ټول عمر په دې غمونو مسائل کې تیر کی د امت پیغام کې رسول الله د مشره بیبي خدیجه الکبرى هغه ورځ ورته ویل یا رسول الله د شو مطالبه لکه څنګه چې نبی واده شړې وي او د قشان هغه زنانه نو خپل مابین کې یو ناشنا ژوند غوړه کوي د الله نبی له شکل دا خبره کړه دوی ورته ویلې چې دا وځه وخت نه لري دا د لذتونو وخت نه لري بلکې یو بل مسره ده چې د رب العالمین رضا د محمد رسول الله عادت هم دا و چې د خلکو دماغ د الله په طرف باندې اړول او د آخرت په طرف باندې به د دریش کله چې د کړه مکه کې د لس کله چې کړه مکه کې تیر کړه د هغه مشکلاتو شون او د قشانه لس کله په مدینه کې مخکې دینه چې د فتوحات راځي نو دلته د بدر غزا رااله د احد فکر رااله د خندق فکر رااله احزاب صلح د حدیبیه مسله فکر رااله د خیبر فکر رااله په منځ کې سرايا رااله فتح د مکی د حنین په طرف باندې راولېدل د تبوک په طرف باندې راولېدل دم یو لوی مسله ودله چې مخه پرته و مگر سورې فتح کې الله رب العزت به دا خبره ذکر کړه چې الله رب العزت رسول الله له تسلی ورکړه چې مکه بدر کم ملګرو لم تسلی ورکړه چې امن وي د رسول الله د مرګرو عظمت الله ذکر کړي منافقان له سره جوړ ورکړه چې اخل کو جهاد مپرې دی درې معذورین ذکر کړه چې غړون دي مریض دي او ګډ او د رسول الله د ملګرو منقبته او دا خبره ذکر کړه چې مجاهدین ولې په صلح د حدیبیه کې لاندې نه واته سره دینه چې 1400 مجاهدین دي وجدا چې د ضعفا مسلمانان دي هغه کې ګډوډيږي درې مشرکین حالت ذکر کې چې رسول الله د نوم رسول الله وران کی الله د خپل رسول تایید وکي او به د رسول الله د ملګرو باره کې د خبرو وکړه چې دا ټول نیکان خرید الله ټول ما معاف کړی دي تورات او انجیل کې چې کوم مثالونه دي هغه ذکر شوی و یو ورځ د ملګرو لري دا په ځکه باندې پروتو چې کله حیاتو او د څه بالغ لړډه والے وا قضایا شفا کېږي چې باغې کې د کجورو پانه وي رسول الله چې کله اوچت شنو په بدن مبارک باندې دغونه و ملګرو ورته ویل خاص کر عمر بن خطاب چې رسول الله موږ به تر پر د شی فرش او زر برابر کو د الله نو دعاګانې وغواړل لکه قیصر او دروم او د قبا شاهان لچې دي یو اطمینان غو ژوند خوشاله رسول الله ورته ابن الخطاب اې د خطاب بچی ته اوسم په خبرو کې خبر خدای چې سره الله څنګه راځيږي فرش ته او کزر دی او بالغ دی او متکی دی او نقشي دی او بنگلي دی دي شی چې انسان کله بنشي بیا مسله خرابېږي د رسول الله مقصد دا و چې د عمر شپ تربیته په هغه طرف باندې کوو دینه د رغبت شه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زهد دا من ترک ما لا ينفعك في الاخره هغه شوینه فريده چې باقي دنیا کې به ګټه نه درکې د دنیا د رغبتې لپاره مخکې درس کې تقریبا سلويخ مثال موږ تاسو ویلي وو چې دا خو ژوند نه دی ژوند خو هغه ژوند چې هغه همیشه ژوند او ابدي او د زهد لپاره شپږ اقسام ذکر کړی شي وو دا ټول مسله تفصیلی ذکر شو د دې وجنه جابر شه ویلې قسم په الله چې عبد الله ابن عمر او د قشان عمر ابن الخطاب دا په ټول انسانانو کې بیرغبت انسانان وو د دنیا سره مینه نه و ټول توجه آخرت لاړولې و چې کومه طریقه باندې وسمنګ الله رضا کو د عمر ابن الخطاب د سرمن تر بریتانو پوري دیو کو سم د لکتی جوړ کړی و دا به دا ګمان کول کې لکتی چې په علاقه باندې ورته شوی عبد الله بن عباس په اخر ورنش انس بن مالک هم د قشان سره کار پرې خو د جړل به خلکو ابوبکر هم هر وخت جړل نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات شو بجره دی باندې شغله غسل او د کفن مسله برابر کې اول د خلیفہ مسله و انصار ویل خلیفہ ټاکل بکار دی په من کې دي عمام شبه او معن شبه غره ابو بکر لوي چې داخله دي شي وي سعد بن عباده ډیر ولي تقریر وکي وی ویلې الله باندې حمد ویلې پر رسول الله باندې درود ویلې وی رسول الله د الله تعالی مکه کې تیر کړو دي مهاجرې کوم کو نشو کولای د زوب حالاتو مدینه منورې د چراغ منګه تایید وکي جګړې موکړي جهادونه موکړه نو امیر په من کې
عمر چې بسمه اراده نه وځي سو خبرې وکم ابو بکر چې مالو ته قلارش ویغه الله حمدونه ویل رسول الله په مبارک ذات باندې درود ویلې او به دا خبره ذکر کړل شي زموږ د شکر الله د مشري لپاره پیدا کړی دي قران کې الله رب عزت موږ تاسو باندې مقدم کړی مهاجرین او انصار او موږ الله صادقین ویلې دي او به دا خبره وکړه سعد چې یا سعد تعالی زپ الله باندې قسم درکوم چې رسول الله د شي نو ویلې چې مشران به دي خلکو کې وزیران به دی او مجموع مشران شنو دریم ګریو کس شي ویلې چې مشر دې بمن کې وبتاو شو کې عمر شه به دا کار نشي کېدلی دنیا کې موږ د بشي منځونه کړی دی او داس موږ مشر دی بل مشر نشته او په دې وخت کې بشیر ابن سعد سره بیعت وکړي سبا چې عام خلک شرات بیعت د فار عمر شه ویلې چې دوه خبرې کوم یو دا ابل ورشه کوم خبره ما کړی دا چې رسول الله به وشره وفات شوند هغه کې خطا یم دیم ابو بکر زموږ مشر د سره بیعتونه کې خلک ډیر ازدحام کړه سعد بن عباده په دې ځای کې پروت مریض نه جوړو دومره رش راغی چې ملګرو ویلې سعد مو وجلو عمر شه ویل قتله الله دې وجني نه خوشبي وسره وکړه د دین ورسته به د غسل مسله برابر کړه غسل ورته چا ورکی د خپل خاندان علي صاحب فضل قسم عباس صاحب شکرانو اسامه او دقشن اوس ابن خولي الخزرجي البدري د ملګری صحابيو په دې طریقه علي رضی الله عنه د کور کې ناسو د دروازه ټک ټک کړه د اوس صاحب علي صاحب کله بار وروته نو ایسه دغه صحابي بشړاش علي رضی الله عنه ورته ویلي ورته ویل شي علي دا رسول الله خو واجب تاسو نه دي کوم موږ مسره برخه لرو لازم د انصاروم دي موږ ډېر خدمتونه کړې دي نو زه غواړم چې تاسو سره به غسل کې شریک شم ځکه محمد رسول الله سره د ملګرو ډېر انتظار ته مینا و علي رضی الله عنه ورته سید راځه هغه مردانه نه وته نو چې کله هغه ځل وراله وردانه نو په دې وخت کې دوی وسه څنګه غسل موږ دلور دلیل به دې باندې چې انسان به غسل لړۍ خلک نه اثرې بلکې کم شي کم محدود او د ضرورت مطابق خلګي دا صحابي به دې وجه باندې علي شپره کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او شړلې بارټینګ یدونه کوټه کې خودلې د حیران شو به دې باندې چې وځ دل غسل ورکو جامې ته وباسو کمنه رسول الله ډېر حیران کې انسانو وی ایسره کوټې دی او طرف نه شي आवाज وشو چې خبردار لري محمد صلی الله علیه وسلم غوړه جامې مو باسي ملائکه د आवाज وکي کوم انسان چې دا خبره کوي چې دا आवाज خزر کړي دا دروغجن دی غلطه خبره ده وفات دی د قرطبي صاحب خپل رائے ده چې هغه ژوند دی نه په اتفاق د ټول علماو سره د محققینو هغه وفات شوی دی که ژوند دی د محمد رسول الله سره ملاقات کړي وي دې ملګرو کرامت صاحب شو د رسول الله ام اکرامو او مخکې موږ دا ویلو چې کرامت د اولیاء حق دی او شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې کرامت به دا مطلب نه چې سړی د الله حق راوالي او مال راکړي الله خلکو له عزت او د ذلت او د بچو ور کولو د مرګ کولو فیصله وکي نو پلانې دیم کینا لیکن د مخکې د کرامت نه د ولی پیژندل پکار دی الله رب العزت دغه تشریح کړی دا وی الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء هغه انسانان دي چې عقیده د توحید دا او ژوند دي 40 غنټه د قران او سنت د قانون لاندې دي رسول الله فرمایي بیا هغه انسانان چې کله انسان ورته وګوري سړی الله راځي چې دوه دوستانه دی چې ته وګورې بل سړی راځي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړي خازن لیکلي همیشه د خپل شبد الله په ذکر آباد ساتي رب العالمین لزان نږدې کوي د فتنو رسن وړاندې کیږي د نیکه کار لپاره مخامخ کیږي خوراک او شاکو عيش او شد د تمایل نه د الله په دین باندې څه خبر کیږي لکه پړنګان چې غوسش عمل کوي پټو دغه کې دا د دوی ملګرو کرامت صاحب شنووي ویلي چې تاسو دله غسل ورکوي لیکن جامو کې د کوټې د طرف نه ملائکه आवाज وکړي چې ایم راغلی و د سیدنا امامنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلق را لوي ویلي یا خلیفہ الرسول یا رسول الله خلیفہ رسول الله ملګری د غسل تنظیم برابرینو د غسل ود څنګه ورکو په کومه طریقه جامې ته وباسو کنه ابو بکر چې بهترین انسان دی هغه دا خبره وکړه چې ماره محمد رسول الله نو ورېدلی چې کله نبی مرشي او هغه د ملګری غسل ورکوي نو په کار دا چې د جامې لري نشي دلیل لري ډیر بهترین ملګری بده چې ناشته عباس صاحب د ناشته او فضل د ناشته او دقشان قسم د ناشته شکران د ناشته اسامه بناشته اوس ابن خولین ناشته علي صاحب ناشته لیکن بده مسله باندې دې ملګرو د دماغ د حدیث ولر رسیدل نو سوا د ابو بکر صاحب نه اغل رسیدل او هغه د فتوا وکړه کله کله به مسله ملګری معلومه بل بنې معلومه دا بده خبره نه کې شرکه دا خبره اسما مولا نه دا کړو ما نه دا کړی دا سن منم نه دا که ته منې کني منې د محمد رسول الله خبره ده دل بغاړه سړی ور کوي د ابوبکر رضی الله عنه کرامت پکې دا ثابت غسل چې کړه ورکول دا هغه کوی نه ورته اوبره وړي رسول الله به کله ژوند دی او دا هغه کوی اوبه به خو غنلې
علي رضی الله عنه باندې لاس وار باندې مبارک بدن باندې او فضل صاحب چې دا رسول الله د کاکا بچي او قسم او عباس شکران د رسول الله یو غلام دوی اړول راړول یو طرف بل طرف باندې اسامه صاحب او اوس ابن خولي الخزرجي البدري دې ملګر ور باندې وباړولې علي رضی الله عنه فرمایي چې کله د غسل نه فارغ شو قانون دره چې کله انسان بل انسان له غسل ورکې نو خامخا د میت نه عاجز دي عوارض صادريږي وما چې محمد رسول الله مبارک بدن وکړو ازمار په الله باندې قسمي چې دومره مزیدار او دومره کې سو ویلې به ابي او امي یا رسول الله زما مور پلار سره قربان یا رسول الله چې کله مصطفی مجلس کې ناسو دا بهترین مزیدار خوشبوئی بدن راتل امقه خوشبوئی بدن روانه ده کله به یو طرف باندې اړو کله بل طرف باندې وی چې کله دې مسلې نه فارغ شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې جامو کې او جامع ورته وچی کړي به درې ټوټه راوړلې کفن سنت طریقه هم دادا اول ویو اوار کې درې کرتے باغ باندې عطر وای به بل کپڑا ورکا به درې کرتے عطر وای به بل کپڑا ورکا به درې کرتے عطر وای به دې شپ طرف نه اول پیر راوړو کی طرف ورستا هغه سره او داس سره وټړه خو چې کله د قبر لدا مړه کته کې به د غوټي خلاصي به دې کیفیت باندې موږ دا وکړو دلیل شو بده باندې چې انسان د مړي لباس راکو کې پټګي وای دا سنت طریقه نه ده سنت طریقه راو دا کوم چې مخکې ذکر شو کله عالم جمهور شنو څنګه پټګي ونه دا ضرورت مند دي نه قران او سنت کې دا مسله اصلي دی خلکو خپل رسم او رواج دي کمی څه د مړي څنګه دی څنګه نه دي بس علماء دا خبره ذکر کړې ده چې جائز وي ځکه عبد الله ابن ابي بن سلول محمد رسول الله قمیص ور اغوسته لیکن دومره خبره ده چې سنت طریقه هغه وا چې د درې ټوټو کې توش نور کې خودو وې کله کې خودو لس کسان براته جنازه په کوله یو خدای کوټه موړه اول به ځوانان رااله سپینګری دغه نور څه به زنانه او بعد دغه به ماشومان رااله په جنازه وکړه رسول الله ابوبکر لویلی و ابوبکر چې کله زه وفات شوم ما باندې تاسو جنازه کوي نه یو غنټه دو غنټه استاد مې پرې دی جبريل او دغه ملګری راځي هغه به ما باندې جنازه کوي جبريل عليه السلام سره ملګرو رااله په جنازه وکړه ډیر وخت د پر رسول الله مسجد کوټه کې خودل شوی حدیث دلیل به خبره باندې چې د مسلمانانو مرګ لا او جنازې لا ملائکه راځي شوره دې خبره نه چې کله انسان په جنابت کې لاړ شي جبريل سره د ملګرو راشي خو جبريل عليه السلام به په اړه باندې ودرېږي په جنازه کې برخه نه اخلي د دې وجه نه کله طریقه دار چې انسان د جنابت نورسته غسل وکړي که غسل نه او د 10 نه لوي ته مونږ بکار دی کنه دا خبره جایز ده چې سړی د شپې هم بستر وکړي په حالت د احتلام کې سبب ورګروتي سم ممانعت بني خو کله چرته مرګ راغی به ګوري جبريل ورته به برخه نه اخلي ډیر وخت پر هغه لپاره خو دو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ولې د جمعې کې جنازه نه کوله چې میدان لري ستلې به سیدنا و امامنا ابوبکر شه مقدم شوی او د ټول ملګری به شوري سره ولاړ وي نارینه او زنانه د قشانه مشانو کشرانو ډیر وجه علماء ذکر کړی دی یو وجه دا ده یو دا چې رسول الله باندې متعدد جنازې وشي دیم ارسل مکلف دی به خبره باندې چې رسول الله باندې جنازه کې صلی الله علیه دریم خل علماء دا ذکر کړی دی وجه دا چې دی وخت کې لا خلیفہ نو مقرر خدا خبره کمزوري ده او څلورمه بهترینه وجه امام شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې په ارچا باندې بدس جمعي باندې جنازه کېږي شوار محمد رسول الله نه زکه خصائص کبرا دو جلد کتاب هغه د معجزات لیکل لري ان شاء الله د دې سیرت نور سبب د معجزات ذکر کوو چې دې کوم کتابونه علماء لیکل لري په نور امت باندې بدس جمعي کې جنازه کېږي شوار رسول الله نه ځکه دا خصوصیت امتیازات لري چې هغه دوه صفاتونه کې بعض داري به تور مثال د قرآن راغلی نور لنا د وحی کېږي نور لنا د ډېر ودونه جواز ته نور لنيشته او د قشن د باندې جنازه نه کېږي به د جمعي سره په خلاف د نورو د بشفاعت کبرا کوي په خلاف د نور انسانانو شفاعت ورکه موږ دا ویلو اهل سنت والجماعت د دله اقسام ټول منی شوره معتزله او ناوی صرف سفارش درجات منی نور نه منی رسول الله فرمایي چې دنیا کې چې سفارش وکړي الله بدل اجر ورکړي آخرت کې رسول الله سفارش کوي انبیا به کوي شهدا به کوي علما به کوي قران به کوي روزه به کوي وبقيه ارحم الراحمين رب العالمین به فاتش واغه به انسانان د جهنم د من نه رابار کی رسول الله پر حساب کتاب لپاره ځان له سفارش کوي د جنت دروازې د خلاصون لپاره ځان له سفارش شي د سړي باره کې ډیر کول الله لیکلي دغه لپاره ځان له سفارش شي د سړي باره کې باندې کیو بدی برابر رسول الله به سفارش وکړي چې الله معاف کا شفاعت قهري د الله په وړاندې بدمعشي کول بل وجاهت بل محبت دا به نشته دی دا قران کې جرمن الله رد کې هغه مراد دی دا محمد رسول الله انتیاز ذکر عبارت نه کی دین ورسره اختلاف د خبره کې راغی چې وفات خو چرته ویسو
بعض ملګرو دوی ویلي چې دا بوړو بیت المقدس لا الته انبیاء علیهم السلام دفن شوی دي او بعض ملګرو دا خبره کو چې دا موږ مکی له وړو رسول الله به دا غیر توصیف کو او دریم جماعت د شي ویل چې دا په مدینه کې به درې اختلاف را درې قول رااله چا ویل چې دا بقی کې دفن کو او چا ویل بم د کوټه کې دفن کو او چا د حمزه خواله وړو رضی الله تعالی عنہ چې کوم په احد کې رسول الله کاکا شهید دی اسد الله سید الشهدا حمزه رضی الله عنه چې هغه په شهادت باندې تقریبا رسول الله رسول الله دوه کاله وکیلاړي ابو بکر شبي ویلي ومر محمد رسول الله نور دي چې انسان او نبی کله په یو ځای کې وفات شي نو امغه د دفن به پکار دی دا نه منګه مکی لوړو نه بیت المقدس لوړو نه بقیع لوړو او نه بل ځای لوړو ام دې ځکه د دفن پکار دین ورسره به بل اختلاف راغی قبر چې کله من رسول الله له نو دا به من دوره وو شق او کله حد دی وسلم صلی الله علیه نو عباس به ویلي د لحد وهلو د لپاره ډېر قابل چې ابو طلحه صاحب دی او د دې شق او ډوري وهلو د لپاره چې نه خونی غبانه کنه لیکي چې کله د ازمکه کله کوي ابو عبیده ابن جراح د شام د مجاهدینو قومندان دوړ په مجلس کې ویغه به کسان ولېږي بابا سي به دعا وکړه چې کله د خلافت راشي به دعا پکار ده وی ویل الله چې کم انسان کم شي کم عمل رسول الله خو کې د ملګر رب کې خیری اګه انسان مخه راوله نو تر څو پر چې ابو عبیده ابن جراح راتلو په دې وخت کې ابو طلحه صاحب را ورسېد چې دا د لحد والاو او رسول الله بدا ویل چې الله حد لنا لحد موږ لپاره دی او دا شق د بل چا لپاره نو لحد ورته والو ځکه دعا نو رسول الله سره کې الله برابر کړه څو وخت به دا دفن شو عائشہ رضی الله عنها فرمایي ودا چې په کومه کوټه کې موږ په بل کوټه کې ناشو موږ دا معلومات نو چې څو وخت دفن کیږي وې د شپې اخري څه شوا د بیلچو اوازونه او کړنګار شروع جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر کې خود او د پاسه ملګرو باندې خبره نو راوړولې دور باندې کې خو دا معلومات موږ نه نو اې دې دا خبره معلومه شوه چې د شپې یو سړی چې د دفن د مړي وکی څو منعت بنئ ولې سوال لري یو حدیث رسول الله دې نه منع کړو نو څنګه بدل د دفن کوي یو جواب دا چې دا غسړی په کفن کې لږ زره نقصان راغلی او یا قبر کې ورانه او یا د دې وجنه چې باج ملګری به جنازه کې برخه نشي خاصه کچرته د درې مشکلات نه ان شاء الله کې شاید شپې دفن کړو څو منعت بنئ اې دې ورسته رسول الله چې کله قبر کې خودو په کومه طریقه دو طریقې یو دا چې به تور مثال دا اوس خبر دی اې دې قبلي طرف نه د امر سړی د شو روان کی او التب کې به وردننه کې لحد کی دویم دا چې د قبر د پی دلته به مړې کیدی او د شمخ مخ نیغ به شي نقل کی او به اعلان قبر کې کیدی دې ویل چې صل صاحب دې دیم دالی کلی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کوم قبر استلو دې په سره کټ کې خودو دغه نور سره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اندر سره روان کی مخې لکه او د قبر کې وردننه کی هلته جوړدنه کې نو شاوردنه کې علي سے بولاړو فضل قسم دی چې رسول الله کاکا زمانو عباس صاحب دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله علي صاحب د حد وردنه کې نو د مخه قبله په طرف باندې ورواړه او سنت طریقه دا چې دا ټول مړي د قبله په طرف باندې ورواړه ولې شي څه شګه دا وغیرہ دا مرتبه برابر کړی دی ملاله چې په یو بغل باندې شي پروتي ایواز به د مخ نه بلکې دا ټول بدن اړول رسول الله خادم دې کې شکران هغه په خوا کې ناش د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو شړې و چې رسول الله سره په دنیا کې ان په ژوند کې ډېر استعمال ول هغه نو شکران دار واخصه او زلزلې د محمد رسول الله دې مبارک بدن نه اواره کړه چا ورته ودا ولي ودا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند کې ډېر استعمال ول نو کدا چیرته موږ پریدو بار نبی به څوک استعمال کوم چې دې له ګورو نو خامخ موږ زړه ور باندې درشي په کار دا چې دم دلته من کېدو دغه به دوه کول دی یو کول نو مو دا ذکر کړی چې دته بیرته بیره استری شوی ده او نور د پاسه ور باندې د کامي کښته ورکه خو دې سنت طریقه کامي کښته په خینه او لرګیم نه دانی د دې خاورونه د کامي کښته دی ورته راوړی وي یوه کې خدا به بل کې خدا به بل نو په دې وخت کې د محمد رسول الله یو ملګری مغیره رضی الله عنه او د رسول الله غارد خصوصي دی قوي انسانو او د انسانو چې کله د رسول الله سره روانو دا ټول بدن به پټ کړو سبا د وسرګونه زغره باندې کله چې صلح الحدیبیه کې بلکې دغه مخکې وفد راغلو صلح الحدیبیه کې د عروه ابن مسعود په واسطه باندې هغه رسول الله د مبارک ګیرله غوتی ورولې وې دې خوا کې ولاړو موټه وسره چې د الله شورول وکته کله چې ګندره رسول الله د ګیره چې الله ستوي هغه ولې دا څه دی وداري وراړو رسول الله ورته ویلي وې دغه هغه د رس کشن باندې مالک وشي دی هغه د طریقه و چې د غسانی بچا خال ورغلی و
نو نور ملګرو چې پرشي وکړه دا ونه کړه غوښله کته په ور کړی درې ور نه کړی د قصو کې دا ټول وځو واشنه هغه ټول یو وشه عمر مدینه منورې له راوړو رسول الله ورته چې دا مال خپل دی خو لیکن ایمان دې قبول لې نو مغیره سه ورته ویلې چې هغه وخت کې زه پوهه نه ومه الله شمال اسلام نصیب کې زوس پوه شم او د تبوک په غزا کې رسول الله او د صبح برابر ولې د خبره مبارک بدن باندې ویل اچولې د رسول الله سره دې مينه وا وی په دې وخت کې د سره یو غتمۍ وا چې کله علي شم نور د اخري تیږي ورګدي د اخامه کختی نو مغیره رضی الله د خپل غتمۍ د رسول الله د قبر کې ایسه ورغ ورزوله چې ورغ ورزوله نو علي شبل شي علي روي سو یا مغیره وېزما غتمۍ نه قبر کې پرې وته هغه چې پرې وته ورکته شه وی مغیره رضی الله په دې وخت کې ورکته څومره وکړ انسان دی دومره وکړ انسان چې کله به یو خار کې څلور دروازې وي او چا به څلور دروازې بندې کړې مغیره سره به د خار کې راګیرو دا په طریقه ته وته وی چې کله ورکته شه د غتمۍ بسې غتمۍ مقصد نه و د محمد رسول الله مبارک په پوری سر د خپل لاسونه ومګل او ډېر انتیزه ته وژړل مقصد پکې دا خبره و چې هغه انسان شمه چې په ټولو انسانانو کې د محمد رسول الله د بدن سره اخره بدن د لګیدلې دي د په باندې ورته زړه غوتی ولې چا سره ډېر مینې هغه به د حرکتونه کوي لکه عائشه ویلې رضی الله تعالی عنها چې زما برات رب العالمین برنه کړي زه د ابوبکر شبلوریم زه د رسول الله پیغله زنانه یم زما په نوبت کې وفات شوه دي دا سره زما په دغه کې زما سره لاړ یو ځای شوی دی زما په کوټه کې دفن شوی دی نو مغیره رضی الله سره د مینه محبت وک په دې طریقه باندې نور خوره پر اورا ولا قبر مبارک رسول الله جوړ چې قبر کله جوړ شه د ویش په اندازه باندې ډیرو چې قبر جوړ کړم نه دی او نه پیدا ګمبتونه وغیرہ دا شي نه و دا خو دربل بادشاہ په وخت کې جوړ شوی دی دا نه راوته طریقه چې خلکو کړي دا الحکم التکاثر د دې آیات په تشریح کې د دې صورت په تشریح کې علماء بیا سخت ګلی کړي دي خلکو نه چې هغه دا ګمبتونه جوړي او قبرونه جوړي دا ناروا ده او حرام دي حرام دي رسول الله علي بن ابي طالب دې باندې مقرر کړي او سره د ډیرو ملګرو چې دا قبرونه به دي کیفیت باندې دا وران کوي قاسم بن محمد فرمایي چې د عائشه رضی الله عنها راو وې د رسول الله قبر خو ته مال وکوي چې کله کوټې ته نه کړم نو درې قبرونه و درویش پاندازو یو د رسول الله او یو د ابوبکر شه او بل د عمر شه ډیر وخت درسته او د شي د خور د شګور باندې پرتی وی چې معلومه دلم سم نه به په دې کې دا کوټه کې ول رسول الله دفن کی بر ورن دفن کو یو وجه علماء دا ذکر کړی دا وجه دا چې رسول الله د دې خور نه پیدا شوی دی آدم علیه السلام الله د ټول اسمه کې نه پیدا کی د کوم اسمه کې چې د انسان بدن پیدا شوی د آدم علیه السلام په بدن کې هغه حل شوی دا چې مړکیږي مخبل جلب ورسی ان شاء الله کله به تقسیم کوو چې آدم علیه السلام د کې د الله سنت د په ټول دنیا کې څنګه تقسیم شوی دی عراق لکه زیره رسیدلې ده او خراسان لکه رسیدلې نور زین الله ورس ان شاء الله د صحابو نه به کله په دغه خبره وکړو اې دوی وجنه باج علماء دا خبره ذکر کړي چې مدینه به احتر د بنسبت سره مکه له وجه دا چې رسول الله پیدا ايش اگر د اسمه کې نشوي دي خدا خبره کمزوري ده وجه دا چې د مکه په باره کې محمد رسول الله خپل فضایل ډیر ذکر کړی دي احب البلاد په ټولو کارونه کې ته مال ډیر محترمه دویم د دیو جنې په دې کوټه کې دفن کې رسول الله بدا ویلي اللهم یا الله زما د قبر معبد ونه ګرځي چې داخله راځي او هغه کې به بندګۍ کوي نو دا چې څومره مستوري عمره کړي به د نبی کریم علیه السلام په قبر باندې د سوره بقره اول او اخر ویل شوی د لکه څنګه چې داخله کې وایي د دې باره کې د رسول الله عمل نه دی او د اکثر صحابه هم نه دی صرف د قدنی کې وروي د عبد الله بن عمر خو لیکن علماء په هغه باندې جرح کړی دا چې هغه ډېر کمزور او ضعیف روایت دی تقریبا 12 طریقو باندې کمزور دی ذکر قبر اعظم خو چې د رسول الله باندې راتلونه اما قیامت کې به پښتنه کېږي مقصد په کې دا لکه سوره احزاب کې الله فرمایي چې د عام خلکو باندې حجت ثابت شي د نوح علیه السلام نه کېږي د بلنا رسول الله خو یو بادشاہ چې کړه د بادشاہ خو له ورجینو ارته د ډېر اکرامونه کېږي الله رب العزت د ډېر اکرامونه شروع کړو ځکه خو فاطمه له ویلي و چې لوري خپکیږه ما د نن ورځې نه را بده خو بس خپل نور د غمونو نه بچ مکه به ډېر مصیبتونه راغلو نو ټول خوشاله نه دي عائشہ رضی الله فرمایي ومه خوب ولیدو خو مې په دې طریقه باندې ولیدو شیو دریس پګمې دي او دا راغله اجماع په کوټه کې ورکه شو پلار لمه دا خوب ویل هغه سونه وی د خوب کا تعبیر چې کړي یوسف علیه السلام دغه معجزه و رسول الله په تعبیر باندې ډېر ښه پوهیدو ابو بکر صاحب محمد ابن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي هغه انسان چې هغه قران او سنت سره ډېر تعلق لري او دروغ نه وایي حدیث کې مرجع لا تصل الا حبيبا او لبيبا به خراب خو دې کشرته وریدو بد نو رسول الله فرمایي چې په دې اړه باندې واوړه اعوذ بالله و ذکر دې چې طرف لاړې توکا دا به خلکو له بیانوا ما او لهم البشر هدایت په تشریح محدثین مفسرین لیکي قیامت نږدې به خلکو په خلو باندې خلک اعتبارونه پرې دي الله رب عزت به خلکو له خوبونه په دماغ کې وراشي او د قشن یا بل څه د مبارک خوبونه ګوري ابو بکر لمه شکل د ویل شي ونه ویلي رضی الله تعالی عنہ
چې کله رسول الله دفن شوی د دفن نورسه مالې ویلې لوري ما وشي څه وای فلاره وی هغه تا چې ادریس پګمې مولې دی وس پګمې بده کې دفن شو چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او حقیقت پګمې نو ډیر حسینو کشمس فی کبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حسن بن ثابت فرمای یا رسول الله لك انور د انور غوندي زما سترګو ساونه د انسان نه درې بلې مور ساونه بچی نه دراوړې د شي لکه چې بخپل جوړ کړی شي هر قسمه عیب نه پاکي او حقیقت چې رسول الله د ټولو شي نه ډیر حسینو یو به معلومه کړی چې دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې څنګه قبر کې خود لري شوی دی دا اول ورځ نه تر قیامت پورې به هم د قشانی یو ورځ ملګرو ویل موږ باندې درود وای ملائکه مال راشي ملګرو ورته ویل یا رسول الله وی ته به خبر شوی نو څنګه تعالی دروي د انبیو د اجساد چې دی به دا چرته ځمکه نه خوري شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د مؤذنین او شهدا او علما او قراء انبیو صحابه ای دوی د بدنونه ځمکه نه خوري ځکه دا د اکرام او شرافت مسله ده کوم انسانان چې د ایوب علی السلام بدن کې چنجي شي او پلان دا ټول غلطه خبره ده د سليمان علیه السلام په واقع کې هغه وینا امسا او خور لیکن داغه کې بچي وي پندې کیفیت دی خدای شي الله رب عزت باغ رزق هم ورکي قران کې الله فرمایي خود دنیا ځان له ژوند د برزخ ځان له ژوند دی د شي بني شخص موږ د حالاتونو خبرېږي او موږ چې د درود وی رب العالمین د ملائکه په واسطه باندې ورسې داس موږ د رسول الله په مابین کې ناشنا واسطه ده ان شاء الله د سورې ممتحنه د ورسنی آیتونه شې دي محمد رسول الله دې باره کې به دا خبره جلال الله خام ذکر کوي چې یو څلوي ځای کې پر رسول الله باندې درود بیل پکار دی درود شپې دی لري ملائکه ورته ورسې کوم انسان چې دا خبره کوي چې دا ژوند دی اوس هم ګرځي راګرځي لکه ډېر انسانانو د شاقه دا غلطه خبره ده بعض خلکو له دې خبرې لیکلې دي به پنځل اسکرت رسول الله موږ د ژوند دنیا کې ژوندۍ حالت کې سره ملاقات شوه دي بعض لا دې خبرې به کې لیکلي وې موږ چې کله د مدرسې جوړول زموږ د شنو رسول الله موږ لا شولې ده نعوذ بالله من ذلک تفتزانی سره فرمایي زموږ پر خپل کې لاړې راکړي ځکه دا ناشنا علوم الله راکړي دي نه دا وفات شوه دي علماء په دې باندې بابونه خودري د رسول الله په وفات باندې چې باب ثابت دی په بیان د دې کې چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات دي عائشہ به فرمایي چې کله وفات کېدو دا اثر اسمت د زنه او د زړه په مابین کې او د بشر د قران کې الله په دې باندې تصریح کړي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شوه دي خو جنازه مناسب ور باندې وسکیږي نه په خلاف د نور انسانانو باندې کچرته وسړی ستاسو څه دا توشې کړو چې ما جنازه پلانې وي او تر اونه رسي بیا په قبر جنازه کول شي تقریبا په دې کې و احادیث دي رسول الله په جنازه کړی دا عبد الله ابن عمر په عاصم شپ کړی دا ورور انس ابن مالک کړی دا ابو موسی اشعری کړی دا عبد الله ابن عباس کړی دا د ملګرو د جنازه تکرار کړی و احادیث پر عبارت کړي خاص کله چې ګڼډي جنازه چې کیږي راکېږي دا نو دا په دې کې دفن د دین ورسره په ملګرو باندې نشه مصیبت راغی مصیبتونه خو زکه و چې لوی امام الامام الاعظم محمد صلی الله علیه وسلم هغه د دین رخصت شوی دی وه باغل راتلا ټول مسله هغه متوجي و د ټول نعمتونو راخله محروم شو انس بن مالک چې رسول الله خادم د لسکلن خادم د لسکلو په عمر سره د شل کلو په عمر باندې وفات شو ناشنا دعاګانې مرته کړې رسول الله ورته ویلي یا الله دې په اولاد کې برکت واچوي تقریبا یو سل اتنوي اولاد الله مال را کړی و زمره باغ کال کې دوه کړې میونی ولا په دې خپل عمر باندې دومره قشم شو وفات شو او رسول الله شیم تم ساتم دلاس کله کې ما چرته محمد رسول الله هغه دغه خبر اورېدل نه و چې دا کار دی ولې کړي ولې نه دی کړي هغه په ملګرو له قسم کوي زمره رب العالمین باندې قسمي رسول الله چې کله وفات شوی دی ارش په خوب کې ګورم دغه وجه دا ده چې څوک چې سره ډېر مینه ساتي نو هغه په هر حالت کې دلته خوب کې مرزي هم نصیبي داغه تذکرہ کوي عبد الله بن عمر فرمایي وزماري په الله باندې قسم رسول الله بده بارک رجل صالح ویلي ډېر متبع او سنت سره وي چې ارش په زم په خوب کې ګورم چې کله به محمد رسول الله تذکرہ کول نو ایسو رسول الله وکیلاړي فاطمه رضی الله عنها ویلي سبت علی مصائب لو انها سبت علی الايام سرنا لياليا مصیبتونه په موږ باندې راکړه دا چې د ورځ باندې راشي هغه بشپه وګرځي او زماره پلار غما او جبريل موږ دا خبره ذکر کوي چې هغه ساکم دوه هغه د دنیا رخصت دقشن سفیر بم ویلي د ام ایمن خو ابو بکر شه دقشن عمر شه براغ لاغي جړل نور دوی ویلي تاسو ولې جاړي رسول الله خو ډیر اوچت ځل الله بوتله به جړه بده نه راځي شیخ اوچت ځل لاړو جړه مال بده راځي جبريل موږ لا خیر نور نه راځي یو نشه حالت پر ملګرو باندې راغی لیکن الله رب العزت د شی ناشنا سنت او عادت ته چې دین د اسلام حفاظت به تر قیامت پورې کوي او قسم خلق بل الله دې پیدا کی رسول الله اگر که دنیا لاړو لیکن بدی کې جبل استقامت د استقامت غر سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه
چې په عام حالت کې دغه سترګونه وکي روانې وي لیکن په دې ورځ باندې د غرغون دیو هغه ودرې دوی ویل من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه په نور سره هغه بیبینی دغه اولادونه او دغه اخلاق تقریبا نن باج بلګرو سره ما د رسول الله د اخلاق مبارک خبره شروع کړنو که ژوند باقی چیرته شپږ کاله کې د رسول الله اخلاق اله ورسیږي چې زموږ څه په دیناشي علم ملګرو سره طالبان سره زناسو د حسابیم کوله چې دومره خوینه په ورځ کې موږ یو چهارشنبه بل چهارشنبه حسابو صرف د رسول الله اخلاق شرط اخلاقی کې ان شاء الله شپږ کاله به دې باندې لګیږي خو لیکن مخکې دینه چې دغه په معجزاتو باندې شروع کوو چې امام سیوطي خصائص کبرا د جلد کتاب لیکلی الفرقان شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلی دی دلائل نبوت کې امام بهقیر باندې لیکل کړی دي او دا معجزات کوم دي څنګه نه دي او په دې کې د انسان د ایمان ترقی راځي لکه د انسان د ایمان ترقی هغه قران کې سوچ او مخلوقاتو کې سوچ او د الله نمونه یاد او قران کې تدبر او د الله نه دعاګانې د رسول الله تابعداري کې څه اخلاق او د رسول الله معجزې پیژندل دغه شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شر نه جدایي الله رب العزت توقت ورکول علماء سره ناس ته علم د قران او سنت او ادب نه کار اخصل اخلاص مؤمنانو سره مینا عمل نیک کول جهاد کول دا هغه څنګه لري کېدل چې تا الله لري کوي دعاګانې نیکان ملګری انتخاب ولا په دې باندې د انسان د ایمان ترقی راځي یو په کې د رسول الله معجزې پیژندل لیکن اول د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب او د عثمان او د علي او د دې باج ملګرو سیرت به ورسره د رسول الله معجزات خاندان بیبینی دغه اولادونه نوسینا او د قشن به دغه معجزات او به دغه اخلاق باندې خبره کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله یقیني تابع لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.